د موزیمونو د همغږۍ نړیوالې ورځې د رارسېدو سره هممهاله په افغانستان کې د لرغونو سیمو او آثارو د ښې ساتنې خبر ورکول کیږي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت مسؤلین وایي توانېدلي چې ډېری غصب شوي لرغونې سیمې له غصب څخه خلاصې او د غیر قانوني کیندنو او د لرغونو آثارو د قاچاق مخه ونیسي. زیاتره هغه سیمې چې په تیرو 100 کلونو کې یا لږ نه مخکې تر غصب لاندې وي، نو کاغه دولتي غصب او که شخصي غصب دغه فرمان په برکت او دغه فرمان په مټ باندې موږ وکولای شول ډېرې سیمې موږ بیرته د افغانستان د تاریخي ابداتو په ولکه کې ورکړو. لنیکه مرغه اسلامي امارت د خپل راتګ څخه وروسته دې برخې ته پاملرنه کړې ده. د تاریخي آثارو د ساتنو په برخه کې کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي. د قاچاق په برخه کې همدا ډول د نورو نویو سیمو د کشفولو په برخه کې د تحقیقاتو او د څېړنو په برخه کې خپله له حکومت د خوا څخه دې ته په ځینو برخو کې بودیجه په پام کې نیول شوې ده. د افغانستان ملي موزیم دنده لري چې د آثارو څخه حفاظت وکړي او د آثارو څخه ساتنه وکړي، او د دې ترڅنګ د افغانستان ملي موزیم دنده لري چې د آثارو دپاره د ترمیم ځای آماده کړي او د آثارو ترمیم وکړي او آثار د مرض او خطر څخه وساتي او د دغو آثارو حفاظت وکړي. د افغانستان په ملي موزیم کې تر 15,000 کالو پورې لرغوني آثار شتون لري. د دې موزیم آثار په نړیوالو نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي او د هېواد استازولي یې کړې ده. موزیمونه نوي نسلونه له تیر تاریخ څخه خبروي. ملي موزیم ته هره ورځ د بهرنیو سیلانیانو په ګډون سلګونه تنه د لیدنې په موخه راځي. له موزیمونو څخه لیدنې د دوی د ارزښت ساتلو په معنا دي. خوشبختانه د افغانستان ملي موزیم ته روزانه لسګونه که ووایو بلکې سلګونه د موږ تاسې هغه استادان، محققین، محصلین، د ښوونځیو شاګردان دا موږ د دې شاهدان یو، هغه راځي لیدنه به کوي. سیلانیان راځي د افغانستان د دغه تاریخي موزیم لیدنه کوي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت مسؤلینو وویل اسلامي امارت د موزیمونو بډاینې ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. د فرهنګي موزیمونو د ودې ترڅنګ جهادي موزیمونه هم جوړیږي چې پکې د جهاد د دورو ویاړونه او وسایل ساتل کیږي. افغانستان اسلامي امارت د دې فرهنګي موزیمونو ترڅنګ د یوې بلې برخې دپاره چې هغه جهادي موزیمونه دي د تاریخ په اوږدو کې چې زموږ او ستاسو افغانانو د پردیو یرغلګرو په وړاندې کومې مبارزې کړي هغه دپاره ځانګړي نظامي موزیمونه جوړیږي چې هغه نظامي اسباب چې هم بهرنیانو او هم په مقابل کې افغانانو د دوی په خلاف باندې کارولي دي هغه به هلته نندارې ته وړاندې کېږي. زموږ آینده نسلونه، زموږ ځوانان، زموږ ولسونه به د دې څخه الهام اخلي چې څنګه زموږ مشرانو، زموږ افغانانو، زموږ مشرانو د پردیو په مقابل کې د څه ډول تکتیکونو اسبابو څخه د هیواد د استقلال او د ازادۍ دپاره کار اخیستی دی. د موزیمونو د همغږۍ نړیواله ورځ هر کال د مې میاشتې پر 18مه نیټه نمانځل کیږي. دا ورځ د نړۍ د موزیمونو ترمنځ د همغږۍ، عامه پوهاوي او د موزیمونو د ټولنیز رول د ودې لپاره ځانګړې شوې ده. د دې ورځې لمانځنه له 1970 زیږدیز کال را په دې خوا د موزیمونو نړیوالې شورا لخوا پیل شوې ده.